یو وخت یو کارمن خپل مشر ته راغی، ورته ویل چې زه نور دفتر کې کار نه کوم، ځکه چې دلته زموږ ټول ملګري یا په غیبت بوخت وي یا یو بل پسې خاندي او یا په بې ځایه شیانو خپل وخت تېروي. وایي د خپل مشر ورته ویلې چې سمه ده ته کار پرېږده، زه به خپل کور ته تنخواه درلېږم، خو تر کار پرېښودو مخکې به یو کار کوې. کارمن ډېر خوشحال سو، ورته ویلې چې مهرباني وکړه زه څه وکړم. وایي یو ګیلاس کې به اوبه واچوې او په دې ټول دفتر به راګرځې، خو دا اوبه باید درنه څاڅکی هم تویې نه سي، بېرته به یې ما ته رارسوې. کارمن ډېر خوشحال سو، وایي دا خو ډېر اسانه کار دی. روان سه په ټول دفتر تاو راتاو سه، اوبه یې بېرته په لاس کې نیولې دغه ته راوړې، خپل مشر ته ورته ویلې صاحب دا د اوبه واخله، څاڅکی هم نه دي توی. مشر یې ورته ویل اوس دا راته ووایه چې چا غیبت کاوه، چا په چا پسې ټوکې کولې، چا بې ځایه وخت تېراوه. ده ورته ویل چې صاحب ما خو هېڅوک هم ونه لیدل، ځکه خپل ګیلاس ته متوجه وم. نو د دفتر مشر ورته ویل چې که چیرې ته په ورځنیو چارو کې خپل ځان ته متوجه، خپل کار ته متوجه او خپل راتلونکي ته متوجه، خپل کار سره کار ولري، هېڅ وخت به هم په دې خبر نه سې چې څوک غیبت کوي، څوک چا پسې خاندي یا څوک کوم بل بد عادت لري. نو ژوند کې که غواړئ چې نه خفه سئ نه زهیر سئ او نه هم دې ته سوچ وي چې دا پلانی ولې غیبت کوي، دا پلانی ولې بېکاره ګرځي یا دا پلانی په لار روان ده دا به اوس چیرته ځي. یا مثلا یو کس وي ګورئ تاسو په خپله سیمه کې وینئ، که په ښار کې که په کلي کې یو کس چې دوه ځلې په یوه لار لاړ سي، ځینې خلکو عادت وي پسې ځي، وایي ته ودرې دا به هلته څه کوي. خو باور وکړئ که خپل کار روزګار او خپل راتلونکي ته فکر وړي یاست او غواړئ هدفمند ژوند ولرئ، هېڅ وخت به دغسې کارونه تاسو ونه کوئ. ښه وخت.